السلام علیکم. څنګه تاسو ټول ښه طبیعت او ښه دی وخت یې امید لرم چې هر چرته روغ جوړ به یې. ډېره ډېره مننه ستاسو د ټولو نه. مینهوالو زه چې نن په کومه خبره باندې لایف راغلی یم نو هغه تاسو ټولو ته پته ده. مینهوالو ما فیسبوک کولاو کو نو فیسبوک کې ماته نازیې باجي ویډیو راغله نو زه ډېره زیاته خفه شوم. ډېر زیات د افسوس مقام دی او یاره مینهوالو په چا امیدوار پاتې نه شو. تاسو ته خپله پته ده چې د ماما مثال خو د پلاري چې لکه ماما داسې کار کوي نو په چا به خلک اعتبار کوي. مینهوالو پلیز زه صرف د دې خبرې دپاره لایو رالم چې نازیې باجي ته د انصاف میلاو شي. هغې تاسو ته خبره پرېښې ده، هغې تاسو ته ووایي چې لکه زه نه په خپل شهرت باندې یم نه په خپل نوم باندې یم چې یا به زما نوم خراب شي یا زما شهرت خراب دي شي، خو زه د خپل وروڼو انصاف غواړم. نو پلیز مینهوالو او نازیه باجي یوازې نه ده، هغې سره موږ ولاړ یو، هغې سره ټول پښتانه ولاړ دي. نو انشاءالله نازیه باجي ته به انصاف میلاویږي انشاءالله. مینهوالو ما اوس ویډیو وکته، زه خپله ډېره زیاته خفه شوم، ډېره زیاته خفه شوم. لکه دا لکه څنګه خبره ده چې د ماما مثال خو د پلاري. بس مینهوال تاسو ته به زه دا ووایم چې یقین پاتې نه شو. نن سبا داسې معاشره ده چې تاسو ته خپله پته ده. څه به وایي جي زه ډېره زیاته خفه شوم، ډېره زیاته خفه شوم. لکه عجیبه غونده کې ورځ ده نو یاره. ما چې د نازیې باجي ویډیو وکړه زه ما ته ډېر زیات افسوس میلاو شو. ما هی چې یو مور دې د بچي دپاره ښه سوچ کوي، مور دې بچی د غلطو کارونو نه منې کوي، ښه طرف ته راولي، نو چې خپل ماما ورسره داسې وکړي نو خلک به د چا نه ګیله کوي. الله دې تباه او برباد کړي چې څوک دا چل نه کوي. نو الله دې ورسره پوه شي. په هیڅ چا مې اعتبار پاتې نه شو. چې
کله هم فیسبوک کولاو نو کله به سره راځي کله به سره راځي چېرته کې د خوشحالۍ خبره فیسبوک کې راغله خو نن دا کار شو نن دا کار شو نن دا کار شو بس یاره مینه والو ما ستاسو کمنټ ونه وي زه بخښنه غواړم تاسو خفه نه شئ کمنټ ډېر زیات شروع دي نو ما کمنټ ونه وي نو پلیز تاسو خفه نه شئ زه بخښنه غواړم ډېره ډېره مننه ستاسو د ټولو نه یو جهان مننه اوکې مینه والو به بل ټایم بیا لایف راشم ستاسو سره او ستاسو د ټولو کمنټونه به مو وایم بس ستاسو د ټولو ډېره ډېره مهرباني یو جهان مننه بس ما ته راکړئ اجازت الله په امان بای دعاګانې کوي یاد ساتئ